یوه نجلۍ ټکسي ته وختله او د یوه روحاني او دیني عالم په خوا کې کېناستله. غوښتل یې چې دې نیک کس ته ځان ور جوخت کړي. کله چې بزرګ د نجلۍ په اراده او خیال پوه شو نو له ټکسۍ نه ښکته شو. دا ټوله واقعه ډریور له خپلو سترګو تېره کړه. د بزرګ له ښکته کېدو وروسته ډریور نجلۍ ته وویل دا بزرګ په پلانکۍ هدیره کې هره شپه د الله په عبادت بوخت وي. که د زړه نزدېکت ورسره غواړي نن شپه لاړه شه، د سپینې پرښتې په شان جامې واغونده او ورته ووایه چې زه د خدای له طرفه راغلی یم. جینۍ همداسې وکړل. په نیمه شپه د بزرګ خواته لاړه په داسې حال کې چې بزرګ په دعا مشغول و. څو ځلې یې هڅه وکړه چې بزرګ خطا باسي خو بزرګ وروسته له ډېر انکار څخه ورسره ومنله او د نفس ښکار شو. کله چې مقصد حاصل کړ نجلۍ له مخ نه ماسک لرې کړ. ورته ویې ویل زه همغه جینۍ یم چې په ټکسي کې درسره ناسته وم او ته زما له امله ښکته شوې. بزرګ هم له مخ نه ماسک لرې کړ او ورته ویې ویل زه هم هماغه ډریور یم چې نن موټر کې راسره ولاړې. د دې کیسې مطلب دا دی چې هیڅکله هم رښتیني علماو پسې د خلکو په خلو بد مه وایئ، ځکه ډېر خلک د ملا او عالم د پاک نوم نه غلطه استفاده کوي.